لگزان کی راول جذبه د مسلمان څناڅه احساس دې ممړ کوا ځان کا عیان څناڅه احساس دې ممړ کوا ځان کا عیان څناڅه لگزان کی راول جذبه حضرت عبدالله ابن عباس یو روایت نقل کی دی فرمائی امر الله النساء المؤمنین إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. دا زمر سست علاقه مطابق فرده چې الله تبارک وتعالى مسلمانانو شوز ته حکم کړی دی چې دی یو ضرورت د ناروغي یا د بل ضرورت مطابق د کور څخه راوځي دی باید پر خپل مخ په خپل بدن باندې یو پټو چادر واچي یو پوړنی پر واچي او صرف ويدنين عينا واحده یو سترګه چې کم دا غبل سي ابن کثیر وګورئ شپږم جلد کې دا واقعه سته دغه روایت حضرت عبد ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا ابن کثیر فرمایي ان المرأة عورة دا شذ سمانه شذ معنا د پردې شي پرده ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو وخت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال کوي د صحابه کرام څخه ورته فرمایي ای شیء خیر للمرأة او کوم شی چې ښځو دپاره بهتر دی. ټوله خاموش سوه یو تر بلې سره وکتل. حضرت علي کرم الله تعالی وجهه د دې موقع څخه په هغه وخت چې دا به خامخا بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته معلوم وي ځکه چې د ښځو معلومات هغې ته ډېر هغه ولاړه پوښتنه هغه ته ورغلي بیبي فاطمه الزهرا رضی الله عنها څخه پوښتنه وکړه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نن یو داسې سوال زموږ څخه کړی دی. دې په جواب کې ورته وفرمایل چې دې جواب دا دی الله یراهن الرجال در ټولو بهتر د ښځې دپاره بهترینه ښځه هغه ده چې نارینه یې نه وویني محفوظه پټي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا جواب را نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ته پیش کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات خوشحاله سو په دې پوه چې دا زما لورکي ورښولې دي دا انما فاطمه بضعة مني فاطمه خو زما د بدن یو جز دی ځکه چې هغې در ورښول هغه په دا کې ماهر و. تاسو وګورئ خیر د زنان دپاره در ټولو بهتر دا نه دی چې بازار ته ولاړ شه د لور دپاره سینګار شان راوړه دا هم نه دی چې بازار ته ولاړ سودا وکړه دا هم نه دی چې پیغلانې او خپل مژندې په مخه واخه بازار ته شان واخه نه بهتره د الله جل جلاله دپاره دغه د ښځو دپاره د الله په وړاندې هغه ده چې هغه په خپل کور کې مخکې ما درته وویل چې در ټولو افضله ښځه د الله په نیز باندې هغه ده چې هغه په خپل کور کې دننه وي. د پردې په اړوند باندې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه روایت دی چې امام بخاري رحمه الله نقل کړی دی. هغه فرمایي چې کوم وخت په اسلام کې د پردې حکم رالی نو زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خواته روانو په سفر باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وشه وه پر وشه باندې د ده سره حضرت صفیه بنت حی رضی الله تعالی عنها هم تر شا ورسره سپاره اتفاقا په لاره کې روانو اوښ نوک والي نوک چې والي وشوی دی غزار سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مغرزوي او هغه بیبي صفیه رضی الله عنها یو مغرزوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وغورځوي هغه ابو طلحه صحابي وایي زه فورا د خپل سواره سره شواسم معاذ مې وکړ چې یا رسول الله خوښ سوی نه کوم ځای دې خوښ سو خیر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه زه خو نه یم خوښ سوی. ورسه صفیه رضی الله عنها ته وګوره دی وایي زه صحابي فرمایي چې ما پر خپل مخ باندې پټو راواچوي مخ مې پټ کړي ورله ما خواته ورنږدې سوم هغه هم وزاره سوې وه بیا هم پر هغه باندې ټوکر وغورځوي د هغسې په پرده کې مې ما مخ پټ کړي و راپورته مې کړه بېرته مې پر نبي علیه صلات وسلام سره د شا داس پر اسول روان شو. تاسو وګورئ صحابه کرام زمانه کې هغه انسانان چې د الله د رسول دومره تعلیم یافته وه چې د ذرې مطابق هم د خیانت اظهار نه سوی کولی د هغوی دپاره دومره د پردې اهتمام و هغه داسې د پردې خیال ساتي. نو زما او ستا په زمانه کې چې نن ټولې تارکۍ پر موږ دي فتنې را باندې راوري تارکۍ باندې را باندې راغلي دي نو ما ورته باید څنګه پرده وکړو. احساس دې ممړ کوا ځان کا عیان څناڅه